او اوس ملګرو زه بلنه ورکوم زموږ ډېر خوږ میلمه ښاغلی ناظم صاحب. څنګه یاست؟ خیریت دی؟ طبیعتونه، مزاجونه، نلکې، سړکان، روډونه ګرده ټیک ټاک دي، خیر و خیریت دی؟ بتۍ متۍ لګېږي؟ په نلکو کې اوبه را روانې دي که یا؟ چې ته ژوندی یې، چې ته ژوندی یې دغه شیان سمېدلی شي؟ د تعارف؟ د تعارف زه در سره کوم، تاسو یو وارې پلیز راسئ کښېنئ دلته. دی د څه تعارف محتاج نه دی، زموږ مشر هم دی او زموږ بزرګ هم دی د دې پروګرام ښاغلی جلالو اکا. او ځکه دی دومره په جلال کې دی. کاکو تاسو خپل بلډ پریشر چیک کړی دی؟ دغه بلډ پریشر دی د تا سر وخوري. چې تاسې ژوندي یاست دغه بلډ پریشر سمېدی شي؟ کاکو زه ستاسې غلام، خادم، نوکر، تاسې حکم کولی سئ. څه پیښه ده؟ څه پیښه ده؟ دا پنډه خېټه دې ورسېږه، ودې رسېږه دا پنډه خېټه چې دا زموږ فن دې ټول پکې ځای کړی ده. و هماغه زوړ ناظم ورور ته دې ورسره راغی، وای زوی دې لوی سه عجبه ښه سړی و، ورور ته دې ورسه کرارې روډونه را جوړ کړو، دی پسې را ولاړ سو، وروره کلنګانې ورته ونیول، په دا بله خوا یې روان ورور هغه د بجلۍ تنبې ولګولې، ده بله بان په جیب کې واچو، هغه دا د کچرې کنټینران په کوڅه کې کېښودل، اتې پټ. دغه نو اوس کار ده. اوس نو ورور ته دې ورسه څه شی ده؟ را روان یې وروره سړکان یې په دا بله خوا راواړول، ته واښه په نلکو کې اوبه یو اختر بل اختر راځي، ته واښه. او ورور ته دې ولسه تنبې سته بله پان نسته، په کوڅه کې چې را روان شې توره دربه ده وروره، هم قسم ده که دا ټرک لا په سترګو وینو. نه خو عینکې رانیسه ورور، شوربتۍ واخله، په سترګو نه وینې نو شوربتۍ به دې ضرورت یا به دې د عینکو ضرورت. عینکې چې ته رانه نیسې، شوربتۍ رانه نیسې، نو څوک بې رانیسي؟ وای 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 زړه مې غواړي یاره، خو کلنګ وایم چې کلنګ وي چې سړی پورته کړي په دا سر یې در سره کړم او دا سر دغسې در ټوټې کړم لکه د هر دویمه ورځ چې تا دا زموږ سړکان را ټوټې ټوټې کړي دي، ته واښه. او بیا ورور ته دې ورسه زړه مې غواړي چې دا څه پورته کړه په دا خوله کې ورسره کړه، ورور ته دې دا غاښونه دي هلته د باندې پراته او په دا تندي دې در ولیکم چې وروره تکلیف کې لیه معذرت خواهی ترکیتی کام ته ما پیژنې نه، تا ته زما پاور نه دی در معلوم، تا ته دا نه ده معلومه چې زه کولی څه سم. تا تره ډېر جلالیان ما سم کړل. څه به وکړې، څه به وکړې، خو جیل ته به مې واستوې. قرآن ده تر دې ښار خو دې هغه جیل صفات دی. افا جلالو اکا څه کوې؟ زموږ پروګرام خو مه راخرابوه یاره، په دغه سړي باندې اوس موږ بند دی. ته پرېږده، داسې ډېر دا کاغذي پهلوانان ما لیدلي دي، خو څه به وکړي؟ جلالو اکا ته نه خبر، پرون دې یوه سړي چرګ غلا کړی و، د پولیسو ته ټلیفون راوکئ، در ماښامه یې په والو 3 اوښان په ومنل، ظالم اوس ته موږ هم په خرابه یې. پرېږده وروره، خدای به مې جیل ته واستوي، قرآن لکه ما په ده باندې سبا کیس ونه کړو نو زما نوم هم جلالو نه ده. کیس؟ د څه شي کیس؟ د څه شي کیس؟ یې کور خراب یې، دغه تورې عینکې دې لګولي دي، ته وا سترګې دې راڅه شرمېږي. ورور ته دې اوسه دا د ښار دغه دا د ګټرانو خولې ولې نه لګوي؟ امانو د خدای پار ده. وایم بېګا هغه د ما سپین سرې ورور ته دې اوسه زکام و، زړه مې پرې وښویېدو، ما هلته راسه دغه هسپتال ته بې بوځه. ته مې کرار بایسکل را روان کړو، په بایسکل مې سپاره کړه چې بایسکل دې سپاره کړله؟ څه کړې؟ څونه کلمکاره خندا لري، وزوی دې مړ څه کړې؟ نو زه ستا رنګه دا 2 نمبر او دا د غلا موټران لرم، امانو د خدای پار ده.
وایم چې د زمانو واده یې وای زوی دې مړ شه د منسپالټۍ دا ټوله ټرکان یې په ورا ډک کړي وروره هغه کنټینران د کچرو نه دي هغه یې په کور کې هلته ایښي دي بزې او موږان پکې تړي اوس هغه خبره